السلام علیکم مینوالو اندلی بیما د زیارت ورځ ده د اندلیبا ستاسو په درا کتونکو په احمد فرنیچر کې ما او کیسر دی را سره د کیسر مننه کوم دغه د مخامخ مې که درته او ډېره مننه ملګرو څنګه خیر خیر د ډېر وخت بعد بس راځم ډېر وخت بعد پروګرام دا اصل کې بجلی نه سوابه کې تاسو ته پته زیارت پرد باندې په دې وجه لای وکیږي بس نن تاسو ډېر مننه خاطر بعد اوسئ او ټول سلامونه کوم کې شکریہ کتونکو وګورئ شعر کې چې تاسو ملګري وګورئ میلې ته ځم د زیارت ورځ ده میله درته خیمه غټ غټ پکې ګرځم زیات نه زیات یو 20 منټه 25 منټه ګرځم تاسو ته خیمه وګورئ که څه غلطي پکې رانه کېږي نو بخښنه غواړم میله کې هر قسم خلک وي بېمازغو خلک ورته هم راغلي وي پښتانه دي کال مه کوئ وروره دا بخښنه غواړم کال پکې بالکل مه کوئ ښه انو میله کې هم ګرځوم الله دې وکړي چې په خیر خیریت دې نه وځو او خان طارق کاکا په انګلینډ کې ناست دی او ما ته وایي چې زما یو ملګري پروګرام کته چې دی په دې میلو کې ګرځي دی به ورځې څو جنګ کوي نو الله دې موږ د جنګونو نه وساتي موږ جنګونه نه کوو که څوک هر څه وایي زه مسافرو ته د کړي رنګ خیم میلې ورته خیم ډېره مننه کوم ښاد آباد راته اوسئ او کیمرا اپل اړوم تاسو خو رالی تقریبا 100 او شپېته 115 نو کیسر زما میلې ته ځم د کیسر مننه کوم کتونکو دا په میله کې زما د سټې ځای دی موټرسایکل هم دڅخه ودروم او دڅخه راشم نو دې ځای نه بیا روان شم دا حماد فرنیچر دی خیم درته وګورئ حماد فرنیچر او دغه د دې نمبر دی د غریبانانو دپاره سپیشل ډسکاونټ وي ورسره که چاته د واده دپاره سامان پکاري نو ده څخه تشریف راړئ کپ چای بار باندې اسکوئ خاندي به راسره او ګپونه به راسره لګوي مننه کوم د کیسر جان او زم میلې ته هم بوځم کتونکو راځئ چې ځو ښه الله دې پکې خیر واچوي ګرځو مومه ګپونه به لګو بابا سپینګیرې ناست دی او چرګانې مخې ته پراته دي چرګان خرڅوي زه په سپینګیرو ډېر خفه کېږم چې مزدورۍ کوي الله دې د دې مزدورو نه خلاص کړي والله دې سببونه وکړي دا مې بل سپینګیره رور ناست دی څوک چرګان مخې ته ایښي دي کرکڼې دي بیرې ورته وایي بیرې موږ ورته کرکڼې وایو او چې دې ته بیره وایي نو بیا بوټي ته به څه وایي داسې به نه وایي که نه نو هغې ته به بیره وایي او دې ته به کرکڼه وایي ښه پوه شوې پسو دې کیلو پسو دې 80 روپۍ کیلو کرکڼه ښه بوځم هم میله کې هم ګرځوم کتونکو راځئ ما سره شیر کوي چې ستاسو ملګري وګوري ټماټر ارزان شوي دي ښکلي ټماټر وګورئ نیمه دړی فصل ښه غټ غټ ټماټر دي ښکلي دي او ارزان شوي دي ښه ګوپې او ټماټر ارزان شو گازر هم ارزان دي که نه وې پسو دي دړی فصل ځای ده څنګه یې ښه یې مسافرانو ته میله ښیمه او اوس رالم او زمونږ طرف نه مسافر چې څومره زمونږ وروڼه دي بایګان دي ټولو ته دعا سلام که څوک پېژني که نه پېژني خو به پکې ډېر دي ویني ډېره مننه کوم زاید دې کتونکو مننه زایده مننه جي مننه مهرباني کینو په خیر علی جی هر کله راشئ ښه ما ته وګوره ځئ سلامونه ښه ډېره مننه سعودي عرب کې اوري زما ټولو ملګرو ته سلام وایه ټول دې دغه اوري ښه ټول دې اوري ډېره مننه زه خپله مسافر یم ښه سعودي کې ما به قطر ښه جي ښه هلال کارپېټ ډېر خلک اوري بار ډېره مننه سلیمان دی د عمران دی دکان دی ما پکې مخکې ویډیو کړې به تاسو کتلې وه ګرځوم هم په میله کې راځئ
زما یو ملګری دغه ته سلام لګم خبر یاس کې روان دی وته وایا السلام علیکم ورور څنګه لخي خیر دی بس اندري محمد یا زمون کلیوال لوري او ډېر خوري پروګرامونه کوي الله دې عزت وکړي الله دې خوشاله کړي مهرباني الله دې بخ الله دې مننه جی مننه نن سیګنل خپل لکتونکو وګورئ ښا جی زموږ سعودي کې یو ملګری سید الله نوم یې دغه ته سپیشل سلام ښه لړل وته ډایرکټ سلامونه خما ځکه کار ډایرکټ دی ښا زما کار ډاری کی دا کینوالو تاسو کندلی ما کینو خو دا کداغه څنګه کیلو 3 درجه پسله خدي هغه کې ډېر ګران دي ګوران دلی ما او کنه بعد اوسه موسم دی کنه لګایا ماټرونی راځه 3 کیلو فصل غوڼه داړه په یو نیم سد 3 کیلو فصل ټماټر میلی ته راکوشي ونیم په روډ روانې مګر زوم خمیله کی نن سیګنل خولې له پتیره میله نوم راغله انو د زیارت پر اکثر کتونکو سیګنل نوي بجلی نوي نه چې بجلی نوي نن بجلی شته نو سیګنل خولې له خاجي خایي راشد زیارت راځه چې میله در باندې وګورئ میله ورګه چې لګې درانی دې کوم ها ماشاءالله وګورئ دا میله نه اوس ته کوزیګم تاسو ته خیم کتونکو د ما کار د یاد وینو که څه غلطي را نه کېږي نو مخکې نه بخښنه غواړم املوک تور املوک په ژمي کې ګرم وي د سینې لپاره ښه وي خی بچے غیر ترا غاړې را منډي نو ستل بو خو ته نیر نه غوري خو نن داخل علاوه د تلو لار نه چې ته په دې ځای کې رواني غنه لګای بخنه غواړم جی معذرت کوم بخنه غواړم میله نه کتونکو قسم خلک ورته راځي میلې ټیلې اکوړ او بادام او ته چای سکی ناشته وتا او چای سکا نصیب کوا انذرخه او چیندران خیي راځه دا راتلو لار د وګورئ کتونکو دې ډېره چړایي دار سړی موټر سایکل کته را کوزئ انو ډېر تکلیف وي دی ځای لوی شي دا وګورئ کتونکو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې روغ جوړې ژوند ښه دی راغلی ها وګورئ کتونکو سپینګیري راغلي دوکانونه لګولي دي مزدورای له بابا راغلی دی وګورئ تکه سپینه ګیره ده او الله دې د مزدورونو اخلاص کړي الله دې دغسې ثواب وکړي پروردګاره سپینګیرو په مزدورو ډېر خفه کېږم دا باباګان ناست دي باباګان ټول باباګان ناست دي باباګان ته اوږه نیمبو مرچکي ایښي دي ادرک ایښي دي وګورئ شیر کوي چې ستاسو ملګري وګوري بوزم هم میلې ته ګرځوم غټو تاسو پکې ځان لپیژنئ چې دا پکې زمونږ د کلي دی او دا پکې بل بابا دی باباګان ناست دي او الله دې باباګان د مزدورونو اخلاص کړي زه په سپینګیرو ډېر خفه کېږم راځئ چې میله کې وګورم ګازارې راغلي دي ګازارې ښې ارزانې دي چې زمونږ دلته راورسي نو بیا ډېرې ارزانې بیا په بوجو وي په څو ځجي دړای فصل ده ادارې رامې اوس چې کنه نو کاډې نه لاس لرې که لانجې مه کوه بوجای دي ښه په 100 روپۍ دړای ملکای ګازاره زما د وطن خیمه جي خیمه وته رالم او سبزي ارزانه شوه چې زمونږ راورسي نو بیا ارزانه شي چې د پنجاب راورسي نو په موږ ډېره ګرانه خرڅه کړي ښه دي ښه دا رستو ګورئ که نه
دا خو ډایرکټ ته اوس یې ګوره ځان سره وایي الوګان ګوپیان د دې غاړې کېږم دته چې داسې راشي یار ښه رو رو خیال کوئ چرګ د سره هم دی امیره ښه یې دې په نه مخکې راشه جي خیر وره خوشحاله اوسئ مکو کنه مکو نه جي نه مننه جي پیاز جي خواته بوزم کتونکو پیاز د پیاز خواته رالم او پیاز مثالي خرڅوي زه چې هم کله کله مثالي واخلم اچار دی شنه چای توره چای قسم قسم مثالي زیره دانې کاغه چڼې ډېر څیزونه دي او وګورئ شیر کوي چې ستاسو ملګري وګوري دا پیاز دی پیاز را ماست نه غوندې لري دا پیاز دی زما ډېر نر بچی دی الله دې راته لري په موږ ډېر مین دی زه خامخا چې میلې ته راشم زه یې د حاضري لګوم ډایرکټ پکې رالیږي ټوله دنیا دې ویني ښه کتونکو راشي چې لالا پکې سر راولم ها بخښنه غواړم جي دا لالا ورسره بل سټال لګولې دی نو د څخه چکرونه دي د څخه پړي دي د څخه پرتوغاښونه دي د څخه پړي صادرونه د څخه دغه څیزونه دي دا د دوی شریک کار دی او دا ځای دی په دې میله کې او هرې میلې له دلته کېږي لالا ښایي خیریت دی لږ ګرځم میله کې مردانه طاقت سیوا کوي دا غوړې قطرې بندوي د غلطو کارونو اثرات ختموي په میله کې چې کوم څیزونه خرڅېږي بیا دوايانې نو هغه به مردانه طاقت سره تړلي ښه که مداري کاکا ولاړ دی نو هغه هم دغه خبره ده ټیکي دي ورېږه دغه چولو والا خوارزم هغه مسافرو ته سلامونه کوي تاسو به یې واورئ ټیکي دي مزیداري ټیکي دي لالا راغلی مخه تاسو د خیم خلکو ته زه تلمه په هغه طرف خو ما ته به مسافرو ته سلامونه کوي نو تا خواله ډایرکټ رالم ښه وعلیکم سلام ټول مسافر زما وړاندې هرکلې او ټول توای څنګه حالات خري کنه نور تاسو خیر ټول مسافر زما دوا سلامونه سپیشل پلیټ به جوړی او سپیشل چولې نه مسافرو لپاره سپیشل پلیټ جوړی ګورئ وته کتونکو ماما ډیره مزه کوي کنه اندري په مدار شه ما ډمبر ډیره مزه کوي او دا ماسته چې کوي اندري په ما دا چې راوالي دا چې او دا چې اندري په واغوي زبردست کتونکو اپ پرین ډیره مننه کوم ستا یاره ډوډۍ وسره هم پرتې دي پسو پلیټ پسو دی په 40 روپۍ دې مړی دي دی ښه او که ته موړ نه لګي چولې بره ته نورې واچوي بیا یو که نه دا دریای دل دی مننه دا اوریجنل څیزونه دي چولې چې دي دا بالکل دي که خدا نیسه چې دا لاره ده او که دا مرداره نه دا صحیح دي کې ملاوټ نه کېږي دا صفا شی دی بالکل دي زبردست یار زبردست راشي چې لرې راته وښیم ډېر خلک لرې خوښوي امیر خواله مې راوستی غوښې دي وریجې دي کبابونه درته ښیم او لرې درته ښیم او تیکې درته ښیم او امیر درته ښیم مورګي دي ها دا لرې دی کتونکو وګورئ او زما ډېر رونه به وایي چې دا دې څه کوي لرې خلکو ته ښایي خو لکه دا ډېر خلک خوښوي او ډېر خلک مسافر دي د کلي رنګ وګوري ډېره مننه ښه جي ښه 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 جي ښه زبردست جي زبردست راشي چې کباب درته وښیم غوښې وریجې درته وښیم تیار کباب ښه او غوښې دي وریجې دي او بابا دی راشي چې بابا راته وښیم او غوښې وریجې درته وښیم یې وګوره ورته نیکه وګوره ورته انددل بابا ته وګوره انددل بابا ته بابا دی الله دې باباګان د مزدورونو اخلاص کړي زه نه خورم جي زه نه خورم مننه الله دې خوشحاله ساته راځئ کتونکو چې میله کې وموږرځم
بیلچای ګرمالي ریګونه لرونه تیارې کپړې هغه ځای ملاویږي ښه تیارې کپړې زم ملي ته هم اپله بوزم دا بل بابا یو څو بالټې ځان ته مخې ته ایښي دي او ناست دی چپلې دي او زما یار دی ښایي مایک ونیسه ته مایک کې وایه زما کتونکي دي ګوري ټول مسافر دي ویني سلامونه وکړه مسافرو ته سلامونه وکړه راځئ وګورئ کتونکو وګورئ میله درته ښیم ښه تاسو به وایئ چې میله کې څومره کډې دي بلا سیزونه دي پکې لیندې پکې هم دا دي تیارې سنګیړی ربړونه پاټي چرې غونډي ربړونه هر قسم سیزونه تیارې کپړې د زنانو د نارینهو او دا د زناورو د سارو تیرسري پړي قسم قسم جرسونه زبردست رسای تاسو خو ګورئ 450 او 350 زه خو میله راته ښیم دا کیلونی چې کومې دي د ماشومانو لپاره د هغې سټال لګېدلی دی او د ایرونه مې ناست دي ګاډۍ راوستې دی پکې ډېر ښکلي ښکلي څیزونه په میلو کې میلاویږي راشئ چپلو پکې غټ سټال لګېدلی دی وګورئ د ماشومانو چپلې د لویو د زنانو د نارینهو او د مثالي ښایي خیریت دی امن دی ژوند دې ښه دی زه خو لایو یم داسې بس موږ هم پروګرامونه ګورو ښه جي خپله پېژنګلو وکړه د کوم ځای کې یې مسافر یې دوبۍ کې کتل به دې ها اوس چې د دوبۍ هغه ملګري ویني زبردست الله دې خوشحاله ساته چې تاسو وګورئ زه خوشحاله شم السلام علیکم ښه بچې خیریت دی نه جی نه جی زه لایو یم جی زه راغلم مننه جی مهرباني ښه یې جي خیریت دی زمونږ پیج ګوري چې ته دې لیدلی دی ښه جي ښه جي ښه 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 مننه جی مننه الله په امان کتونکو خلک پیج ګوري نو بیا وایي چې موږ دې پکې راشو نو زوم هم را دي شي پکې راشي چې ګوړې ته وښیم زه ته خپل کلیوال وښیم ښه زبردست یې ګوړې ښه یې راغلي یې ګوړې په څو دي دا په څوره ده دا په 600 دړی دا هم په 200 دا په 500 ګوړې خرڅوي راشي زه ته خپل کلیوال وښیم څنګه یې راغلي یې مسافر دی ویني مسافرانو ته سلامونه ور ورسېدل د رحمان لالا دی ډېره مننه امیر صاحب دی او دا سایل لالا دی راغلی یې لالا ها د ډېر وخت نه سایل لالا او د رحمان لالا شراکت دی او ډېر ښکلی کار دی او په میلو ته راځي او ګوړې خرڅوي او لګیا دي بس ژوند سره رو ټیلې ورکوي الله دې راته لري ډېره مننه کتونکو راشئ چې بوزم ښه جي ښه بچې دې مداري کاکا خولې کوچې زما هغه خو په ما باندې بد وګڼي خو بهرحال زه کوشش کوم چې دې د تله غونډې نن مخامخ کړم ښه دې کې دې راولم خیر دی ښه جي بس دا به بیا ګورې
خی ټوپای قسم ښه د منظور پښتون ټوپای پکې لوشته دی د بلوچانو پکې مشته دی زبردست زه لږ لیر کړالم میله هغسې ګرمه نه ده سړه ده دومره ډېر خلک دي راچاپېره دی مهرباني وکړئ توجه راکړئ زه خپل شهید ما ته خپل ګل دی او قسم په خدای دې الله دې دې مال سو باندې سو چې مال راکړل نو دا تعالی په سر کې پیدا لري خبره رسېږي نو د شادي شروع خلکو لپاره ما دا وینا ده چې دا ضرور دی چې مېرمن تا کې په مال کې په خپل کې روم نشته خو زه یو څه چې په کوم کې شو نشته ما د خپل په چې وینا زه دې په دې وینا پاک راځم او خدای دې خزي دا پاک لا خير هذه هذه بخ خيي خيريات دي خي السلام علیکم دی الک لمنن کنتاری وا دي ذاتي کنتر راته مخامخ خپل پیجنګلو لګوګه دا وګورئ الک کنتر دا دی الک لمه واغست دا اوس نوې شو کی شوی دی دا پسوري واغستي دا پسویرا پاتل سو دغه دوه کنتري وګورئ کتونکو شو قیمت نه لري نو 1800 ها داوني دا یو دونی جوانی دوسی تاسو دا سو زي الله پامان کیلونی دي ها خیایو راشي چې چرګان نه توخند چرګانو شوقیان راشي چرګان خیایي خیریت دی خیر اوسې خیایي اللهم وخه مهرباني دي خیایي راغلي یې لوپر پارټي ټوله دي راجمعي چرګان دي لږ داسې کېده وګورئ کتونکو دا داسې دا ککې راته وښیه وګورئ دا راغلي دي وایي راغلي دي د چرګانو شوقیان چې دي نو هغه یې چرګان وګورئ السلام علیکم راځي خیر د کم ځای زیدی یو جی د زیدی دا دی واغسته که خرڅې نه خوښ مې دی اخلي خدي خا چرګان جنګي ها نه جنا نه شوق د پاره زبردست شوق د پاره خي چې نږدې ګرځي خولي صفا سوتري خو جنګول د پاره خني ښه کله ورګوټ ته شنه برا دي کنه په لیا پول شاته پټ شه ونه دا چې بار کسان دي ته دي په ګوټ پولاري جی اندلی بي السلام علیکم خدي وای بار کسانو ته وای وای چرګ می ملي تر اوسه دي چرګان جنگو مې ټول راځي وای چې چرګان جنگو مسافرانو ته وای راځي چې چرګان جنگو وای سکوي ها امیرا خوشاله اوسې دي بل پیجنګلو کوي د کم ځای جی کال مکوروري کال نشه مغسته ښه د توډيري خدي چرګان لای جنگوي چې چرګان نه رختیا خبرو کوي جی خدي ښه او ارزان واخلي او ګران خرڅ کې داسې هم کې خکه او ګټي پکې دور نه ته م پټيګه کنتره ته لګانو خیا خدي د بس پرې دي بس پرې څوک کم دې توصیف توصیف راولا کنه بس ګرانی دا خلک ډوډۍ نه مومي چرګ په پسالي کرونا 13 شو خلک کال کې زیل نه راځي 13 شو خلکو باندې خوس رااله یره مونږ خو نه راځي شکر دې پاکستان کې امن بیگم پیور بیگم وګورئ کتون کو راشي نن پکې ذاتي چرګ خېمه چې دا به موږ د علالو لپاره اغوستو
او دې به هم دې وایي چې دا دوره پیسې ولې ښه چې د دې تاج ته وګورئ دې مندرو ته وګورئ ولې که دا پسو دی وې رښتیا خبره وکړه دا پسو دی چې بیا کوه 12000 ها چې اختیاري او چې چت خبره کال مکوروره کال نشم اغستې په دغه موبایل ریکارډینګ کو بخښنه غواړم جی سیګنل وتښتېد نو تاسو یې راکم کړئ زه پوه شوم خو زه بهرحال لږ ساعت هم ګرځوم راځئ وشترې که بیا دا ځل وتښتېد نو بیا به یې کټ کړم وروره ښه خیریت دی راغلی ښه جي ښه زه مننه جي مهرباني جوړه په 1500 ده کنه یو شین غاړای بازیګری میره څنګه خی بچے تنظری السلام علیکم خی السلام علیکم خی بچے خیریت ته سو کما جی دا سوای الکه دا خو بل شان سوي دی وې وګورئ کتونکو وګورئ دا بیخي بل شان دی او ډېرې سیلانې هم دي ها لوی لوی ویښته دي دا خو په ګرمۍ کې بیا ډېره ګرانه نه وي دا چې زما فارم دی په کروبۍ کې ښه جي ښه هر قسمه انګلیش او دا لوپ او دا ماس لري کې لږ داسې شي ته خو د کار خبره ده وکړه خلک ډېر خلک دي ګوري دا چې زما په کروبۍ کې فارم دی ښه جي قسمه قسم ما سره ریبټ ملاويږي ښه جي لوپ ملاويږي دا شان انګلیش ملاويږي خو اعلی کوالټي کې دا څه ملاويږي دي تو کوي جی ته زه تاسو یو خبره کوم ښه جی ته پښتنو ته وای ما ته ریبټ ما سره ریبټ دی او ریبټ ملاويږي کنه نو پښتون به بیا دې ریبټ لګردي چې تعلیم یافته سړی پسې نه غنب تاسو کې دا ریبټ څه شی دی چې دغه ملاويږي ته وته ما سره سوي ملاويږي موږ په پښتنو خرڅو دا کنه خجي جب به مو ویلې شي او ما سره دې قسمه قسم سوي ملاويږي انګلیش شو لوپ شو داسې رکس شو خجي لیمش شو خجي جاینټ شو دا په زروبای کې ستا فارم دی زما زروبای کې فارم دی خجي ښه صرف سبي دي قبل سره زرومي صرف سبي دي خجي کوم مزدوري ډیر اعلی مزدوري چې شپږه بچی راړي خجي او چې یو بچي په زر خرڅه کنه نوم خپل پیسې د ټولو نگرانه جوړه څخه په سودا هغه په 80000 روپۍ کې دا او د ټولو نارزانه څخه په سودا هغه په 2.5 په 2.5 سوره سوي دي سره یار یو اتیا اصل به پاتې اوسه ټولې به اصل پاتې فارم کې مخ ډیر زیاتې وي خجي ښه ښه اوس بس سنبالول نه شو یو نوم دې سره عرفان جی عرفان خوشاله اوسه مننه کوم جی مهرباني کتونکو تاسو عرفان خبره واوري د زموږ میلا کې ګرځوم بیا د اجازه اخلم سیګنل پکې د وزري دلو تختید نور ایسو نکړل خو تاسو یې لګ راکم کړی دا غ مچردانی ده چې مچردانه نه لګ غونته زړه شي بیا پکې کونتاري پریدي او خډيري کونتاري پکې راځي خډيري کونتاري په مچردانه کې راځي او مچردانه کې ځکه بنکړي چې ماشي ول نه راځي کنه جی خجي او تنظری خراسه خي تنظری دای څه هم دي دادي دي مې ولیدل دادي دادي تنظری اواز نه کوي داسې تنظری دي زما تنظری خو چې زه ټوخې وکړم نو هغه بیا غلی کېږي نه دا ور دام تنظری دي نه کوي اواز د الالولو چرګان د الالولو پسولي دي په 300 یو خجي ښه بچی دی وسره ډیر واړه نه روسي سره د بچو خرڅه زبردست بس سیګنل لا نه غو تختې نو تاسو را کم کړئ ښا ډیره مننه ډیره بخښنه خولي شکرونه وګورئ د پګوتو جوړوي خجي دا ټول پګوتو جوړیږي دا واړه کټکي د ماشومانو دا چې په 200 روپۍ نیمه توله یا 200 روپۍ کې کټ
پنځه درجنه فصل کجوره چوارا شربت خالص مزیدار شربت در دستگاه 10 روپۍ ګیلاس 10 روپۍ ګیلاس 10 روپۍ ګیلاس دا لاچی والا وسکا چینو والا وسکا 10 روپۍ راشي چې موږ کپڑے ته بوزم دا کمونجي چې کمتونه دا په دې کې اچوم نه دا بازار د مطلب او دې دره باندې اجازه مله ما ما خو لږ سات لمه راځم خو یاران دوستان پکې اومني نو هغه پکې در سره راولم کال نشم غستر ور کال مکوا السلام علیکم نیک خی برابر جوړ ارور می څه شو هغه خو جی منځله ورغله خی ژوند خده خوشاله اوسئ مننه جی خی جی بادام اکوڑ اس کی شنی اس کی کوپرا او زلمے ناستے خپل سټاج لګولې دي خی بچي خیریت ته راشي لږ بوټانو خواله بوزم او بیا د نه غواړم اجازت بس بیلاره ما چې تاسو مسافران د کلي رنګ ویني د خپلو ټولو مینوالو ډېره مننه کوم د اویس د ګلو ډېره مننه زما ډېر ښه بچی په پېښور کې ژوند کوي نن سبا په دوبۍ کې دی ډېره مننه کوم د کونډې د شهاب قریشي په امریکا کې ژوند کوي د وطن د غریبانو غم دی ورسره د هغوی ډېره زیاته مننه کوم ښایي خیریت دی او دغسې ډېر مینهوال دي زمونږ د خپلو ټولو مینهوالو مننه کوم ګڼ نومونه دي کال نشم اغوستی جي د کباړ بوټان راشه ځان له پخپه برابر کا او هر قسم پکې شته دی د لوبو پکې هم شته او د دغسې غم خادو پکې هم شته دی دا په باور وم مسافرانو ته چې داسې میله به تاسو ته د اندلیب نه علاوه هېڅوک نه ښایي ما کوشش کړی دی چې زه مسافران د کلي په میلو کې د کلي په اخترونو کې د کلي په غمونو په خادو کې ځان سره شریک وګرځوم ډېره مننه کوم دغه ټیکهدار دی هغه خواله ځم او هغه د نه اجازت غواړم ښه لږې بیزي ګړي دي ډېر خلک پکې چیلای ګوري نو لږې چیلای بیزي ګړي به راته وښیم اول ته به د نه واخلم اجازت لاس کې مې موبایل وي نو که تاسو ریکارډینګ ښکلی نه وي ځینې وخت روان یم ښځې را ښځې نو بښنه غواړم بیزي دي ښه بورې ورته اچولي دي بوس ورته اچولي دي واړه واړه بچي ټول دي دی ټولو ته غاړه کې پټې اچولي دي د ښایست دپاره ټیکهدار د دا خیمه د ما ډېر ښه ملګری ډېره مننه یې کوم چې کله میلې ته راغلی یم بلا قدردان لږ ته ډېره مننه څنګه یې سره د مینهوالو درله رالم تاسو څنګه یې ژوند څنګه دی ښه جي ښه میلې هغسې نه دي سړی دي او که او صحیح خبره صحیح خبره हाँ जी हाँ जी खैरियत से सवाई जी सलामू नवाल मीनावाल जी हाँ जी हाँ कतुर कोम पदी दे इजाजत غواړم ما میله کې وګرځولې ښه خالص په دغه غرض کې مسافران د کلي رنګونه وویني او راغلم میلې ته هغه لږ ځای کې رانه سیګنل وتښتېد راوتښتېد تاسو 500 ته رسېدلي وئ د هغې نه یې راته دوره وکړه چې
1.5 سلو ته راوستی نو زه معذرت کوم بخښنه غواړم که څه غلطي رانه شوي وي نو معذرت کوم بخښنه وه میله وي ډېر خلک یې قسم قسم خلک یې لاره کې لاړي څوک څه وایي څوک څه وایي مننه جي او بس وشي پکې زه ممکن کوشش کوم چې زه هېچا سره ترخه خبره ونه کړم کتونکو زما کار ټول د یادو وي زه کوشش کوم چې مسافرانو ته مینوالو ته د کلي رنګونه وښیم میلې ورته وښیم هغه مسافران چې کوم د دې وطن نه بار دي نو هغه د کلي رنګونه وویني نور مې څه غرض نشته دی او اجازت به درنه غواړم په لوی الله م سپارم د الله په امان